د ژغ قدرمنې په ونه کې برف ختم شوی دی. انتظامیه دلته چې کومې برفخونې دي هغه یې بند کړي دي. نو دلته چې څومره هم په ونه کې د وړې وړې د شربت ریړۍ دي د چا کاروبار و هغه یې متاثر کړی دی، هغه متاثر شوی دی. دلته موږ د هغې ریړۍ ول نه پوښتنه وکړله چې تاسو ته څومره تکلیف ته یو څومره د نقصان سره مخامخ یې دی موږ ته وویل. بیرته موږ خو دا کاروبار ده که نه په پوه شوې یوه سانچه دوې سانچې د ریزې موږ روخلي شان دا ویس نن سبا اول چې دوه دوه نیم سوه روپۍ سانچه وه ویس سانچه په 1200 روپۍ دو 1200 روپۍ باندې وروره موږ خالي خپله خرچه نشي سره برابرولی الټه زونه نقصان ده. شاه اسکریم موږ 60 روپۍ نشي ورکولی دا به خامخا 500 روپۍ ورکوي ځکه چې خرچه پرې ډبل شوه. اول موږ وروره لکه د کور خرچه چې یوه ورځې چارو موږ وکړله هستې د 2-3 ورځې خرچه برابره او اوس چې نن سبا چې روزه نه چار کې که نه کور خرچه نه برابرېږي. شاه خرچې زیاتې شوې برف قیمتي دی په 1200 روپۍ دی که نه یوه سانچه په 1200 ده نیمې سانچې تشې وي نیمې ډکې وي. جی د ژغ قدرمنې تاسو واورېدل چې د هغه ریړۍ ولیایي چې موږ چا څومره ریپاکۍ م جوړولې وې چې برف موږ ته نه میلاویږي نو موږ په نقصان کې راونی. نو موږ د برف د ولې نه پوښتنه وکړله چې تاسو ته برف میلاویږي که میلاویږي څومره باندې یوه سانچه درته میلاویږي نو مطلب دلته خلک ته آیا تاسو برف رسوی شئ که نه شئ رسول؟ د مو نوم شفیع الله دی. موږ برف خرڅوي 3 ورځې مخکې برفخونې سیل کړې دي د حکومت. د مخه مې سانچه راوړله په 140-150 روپۍ باندې په سانچه کو موږ 50-100 روپۍ ګټلې. نن سبا برفخونې سیل کړې دي برف نه میلاویږي. موږ د ډي خان او د ټانک نه راوړي تقریبا په 1200-1300 روپۍ سانچه موږ ته لویږي. په 1200 روپۍ موږ ته سانچه ولویږي په دام د موږ خپل روپۍ هم نشي پیرا کولی. موږ د خلکو د ضرورت د وجې نه موږ دام راوړي په لیارې ولی شي موته شي کرایه هم شي په دام د موږ ته دام نه څه نه بچت کېږي. مخکې و موږ 50-40 سانچې راوړلی خلکو ته موږ برف زیات ورکوو د ضرورت د وجې نه چې خلکو زیات ور نن سبا موږ 15-16 سانچې راوړي ام موږ ته په 1200 روپۍ میلاویږي خلکو ته چې ورکوي خلک شکایت هم کوو. موږ 15-16 سانچې راوړلي دي بس دا لږ پوتې دی نور څه ختم شو خلک شکایت کو په خلکو پسې رسیږي نه. تقریبا 9 بجې دي برف ختم شو په ونه بازاره کې برف نه میلاویږي ګرمي هم زیاته ده خلکو ته تکلیف هم دی. جی د ژغ قدرمنې موږ لوړلي د آیس چې کومې فیکټرۍ دي یعنی برفخونې چې کومې دي هغه ته لوړلي. موږ د هغې نه پوښتنه وکړله چې دغه انتظامیه سره تاسو ولې نه جوړېږئ تاسو په منځ کې څه مسله ده دی ژغ نیوز ته وویل. موږ د برفخونې ول یونین ټول ملګري دلته سره راغلي دي. دغه مطلب دا 3 ورځې مخه 2 ورځې مخه ایسي په غالوند دغه کاسون روغلل لیویزول تحصیلدار ورسره و جاوید تحصیلدار یې موږ نه کرخونې سیل کړلې. بیا موږ د دی نه تحقیق وکړه پوښتنه وکړه چې ویلم سیل کړه دی وویل چې تاسو میټر ولګوئ. موږ ورته وویل چې موږ جنریټر ته پرېږدئ موږ جنریټر خپل چلاوي او دی کرخونه څخه سیل کړلې. موږ 6 غنټې بجلي وچلاوي 6 غنټې ورسره جنریټر وچلاوي بیا دغه عوام ته ووره پیرا شي. اوس موږ ها مطلب په 6 غنټې بجلي چې موږ ته راس کړي دو دی میټر ورته لګوي موږ میټر ورته چې دا د کوم مسله دو دا د موږ مسله نه دو تاسو د کوم سره جرګه سره وکئ کو حکومت کوم دا چې کومه ورته خوښه کوي په بازور کې یا بره لګوي موږ ورته تایوري اکشا لګوي موږ تایوري خو صرف او تکاسون میټر نشي لګولای ویل چې دا کوم یو کو غادو څلوېښتي دو بازور کمیټې دو دا غډول درته وایي و تکاسون یې موږ و تکاسون د موږ کرخونې حفاظت نه ایسي کړای شي ویل که چیرې حفاظت یې کړای شوی په ګورګوره کې هغه خلک چې سره مړ کړل هغه حفاظت د کړای وای هغه حفاظت د موږ میټر ول نشي کړای بلارځو بیا په موږ باندې نوغي وي او 6 غنټې بجلی کوم دا ویایي چې مطلب دا 6 غنټې بجلی موږ ته فری راس کړی دو دا د ډیم معاوضه دو دغه ډیم په بدلا کې موږ ته دا 6 غنټې بجلی راس کړی دو او دلته وزیر اعظم هر غلای و هغه دغه وویل چې مطلب 2025 پر په توس باندې ټیکس ونوي په توس باندې مطلب نور څه ټیکسینا او څه بیلینا دا شی ونوي ویس دا کیسه کوم نه مانی او کا کوم ور سره و مانی موږ الریډي و تکاسونی مشتا یوري دا جی د ژغ قدرمنې توس د برفخونې د مالکونه کیسې واورېدلې نو لکه شپې ژاره به
سالانه د فاټا د بجلۍ په نومه باندې میږ وفاق ته ورکوي، اسلام آباد ته یې جمع کوي. بل چې دا کیس کیم ډیم ورکړی دی، دا ډیم ځکه چې ورکړی دو به دا هم څومره مځکه لوندېدو، هغې باوجود دا شرمېدلی حکومت د میږ ته هغه 6 غنټې بجلي چې ورکوي هغه یې هنر باندې لاورېږي او هغه ځایونه ته ګوته ویري چې مطلب هغه عوام چې کوم دی وړ چې کوم کاروباري خلک ته هغه ته نقصان ځنه ورسېږي. دلته په سوینه باندې په علاقه کې مختلف د آیسکریم ول، ورسره د جوسې ول او د وړې د بوتلې د شربت چې کومه ټاپرۍ دي هغه نن د 2-3 غونډ په نقصان کې دی راوندي. میږ په دا پوهېږي چې که انتظامیه ته څو روپۍ میلاو شي دا پوره برخونې چې کومې دي دا بیا خلوص کړو، خو میږ ته سول ورته کي چې دغه کیم کرپشن هم راون کړی دی، دغه کرپشن هم کافي دی. نور د غریب خلک چې کوم دی دغه ستیم ما ستړیا وی د دغه نه پیسې ما وکوژئ. میږ ته پته شته چې پېښور نه په توس باندې دباو دی چې هر یو افسر چې کوم دی هغه د 50,000 څخه یا 2 لکه روپۍ پر جمع کوئ، خو سول درته کي چې د غریب خلک نه ما جمع کوئ. دولته مطلب ډېر خلک شته، ذمهور خلک شته چې هغه کرپشن کو لګیا دي. د 1 کروڑ سکیم په 25 لکه باندې ټیکادور ته ورکوي، 15 لکه جیب ته څیړوي، دغه روپۍ د هغه نه یوسئ. AK وزیر، ژغ نیوز.